له زلزله ځپلو سره د مرستو په دوام. دا ځل امریکا له افغان زلزله ځپلو سره 12 میلیونه ډالر مرسته کوي. د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې ویلي چې دغه سازمان د هرات له زلزله ځپلو سره د بیړنیو بشري مرستو لپاره 12 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. دا مرستې په داسې حال کې اعلان شوي چې له زلزله ځپلو سره د مرستو د زیاتولو لپاره د مرستندویه سازمانونو غوښتنه شوې ده. رویټرز راپور ورکړی چې دا مرستې به د بهرنیو ادارو لکه د کډوالو نړیوال سازمان له لارې وویشل شي چې پکې لنډمهاله سرپناه، کمپلې، جامې، خواړه او نور توکي شامل دي. د امریکا نوې مرستې د نړیوالو مرستندویه ټولنو له غوښتنې وروسته اعلانېږي چې په هرات کې په تیرو 5 ورځو کې څو زلزلو د سلګونو قربانیانو د درملنې لپاره بیړنۍ مالي سرچینې زیاتې کړې. بلخوا چین د هرات زلزله ځپلو سره څه باندې 4 میلیونه ډالر مرسته کوي. چین وایي چې د هرات له زلزله ځپلو سره 10 میلیونه یانه چې څه باندې 4 میلیونه ډالر کېږي بشري مرسته کوي. دا خبره پرون د چین د نړیوالې پراختیا د همکارۍ ادارې ویان کوشووي وکړه. دوی ویل چې په دې پیسو به د هرات زلزله ځپلیو ته بیړنۍ بشري مرستې برابرې شي. د سره صلیب او سره میاشت ټولنو نړیوال فدراسیون پرون په یو بیان کې د هرات زلزله ځپلو سره له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه او ویل چې 120 میلیونه سویسي فرانکه یې غوښتي وو چې یوازې په سلو کې 14 ورکړل شوي دي.